السلام علیکم ملګرو قدرمنو ستړي مزاس زموږ نن چې کوم ټاپک دی هغه الکتریک فلکس دی. الکتریک فلکس او مګنیټیک فلکس به دواړه وایو، نو دواړه تقریبا سره نږدې دي چونکې مګنیټیک فیلډ هغه یو موږ څه وخت دا مقناطیسي چې کوم فیلډ دی دا موږ وینو خو نه، خو دغه ایمیجن یو ایمیجنری مطلب یو موږ یو تصویر جوړ کړو، په ذهن کې یو تصویر جوړ کړو چې یاره دا به نو دا رقمي، حالکه موږ یې وینو نه، دا رقم پروف بزستانه چې دا فیلډ دا رقم دی، دا یو تصویر موږ جوړ کړو، په ذهن کې یو ایمیجنری یو تصویر جوړ کړو. نو مګنیټیک فیلډ اصلي کې دغه دی. مګنیټیک فلکس و چې ته وایي هغه به دغه شي ته وایي، مطلب که ته یو سرفیس راواخې د کنډکټر ده، اوس د دې کنډکټر څونه د ایمیجنري لاینونه وځي او د هغه په نتیجه کې پر دې باندې یو مګنیټیک فلکس انټروډیوس شي. دغه کانسپټ چې دی د مګنیټیک فلکس د څو نمبره د ایمیجنری لاینز د دې سرفیس وځي، دغه ته موږ مګنیټیک فلکس وایي. دا رقم الکتریک فلکس هم دغه رقم کیسه ده، هغه یو فیلډ دی. څه وخت چې هغه د سرفیس دا رقم ایمیجنری لاینز وځي هغه ته بیا موږ الکتریک فلکس وایو. نو د دې چې کوم نشان دی هغه په فزیکس کې چې دی هغه موږ دې ته دا وایو، د تیټا چې کوم نشان دی دغه دی ته وایي سیمبل یې رقم راواخه. اوس به راسو بیوټ اینډ سیوارټ لا. بیوټ اینډ سیوارټ لا دا لا دا وایي چې که در یو کرنټ په یو انډکټر کې کنډکټر دی، که د دې تا کرنټ وایستی نو د دې چې کوم مګنیټیک فیلډ دی، مطلب زه به فارموله درته ولیکم ته به خپله سر په خلاص چې زما مقصد څه دی. دا مګنیټیک فیلډ is directly proportional to 2I. که ته در یو انډکټر کرنټ دا رقم وباسې نو د دې چې کوم مګنیټیک فیلډ دی هغه به د کرنټ پروپورشنل وي، مطلب کرنټ زیات دی در یو ور دننه کې ته کرنټ زیات پاس کې نو مګنیټیک چې کوم فیلډ دی هغه زیات، جبکې څونه ته جن لرې کېږي مطلب د دې ما کرنټ وایستی دلته رالی یو مګنیټیک فیلډ رالی، د مګنیټیک فیلډ رالی دا ایمیجنری لاینز دی، ټیک دی، دا مګنیټیک فیلډ رالی. اوس دا اکویژن دغه وایي چې څونه کرنټ زیات دی مګنیټیک فیلډ دغونه زیات دی، او دغه اکویژن دا هم وایي چې څونه راډیس زیات دی هغونه مګنیټیک فیلډ کم دی. مطلب په دا ځای کې چې دی مګنیټیک فیلډ زیات دی، درګور زیات، بیا دا ځای کې څه کم دی، یا په دا ځای کې نور کم دی، یا نور کم دی، بیا نور کم، اخر کې بیا ګز ختم شي. نو دا راډیس چې دی هغه دا یو سرکل دی، مطلب دا یو سرکل دی، راډیس چې دی هغه دا فاصلې ته ویل کېږي. مګنیټیک فیلډ په دا ځای کې زیات دی کم، نو ظاهره خبره چې دا میتھمیټیکل یو اکویژن دی، څوک چې د پروپورشنل دا ساین راشي نو بیا دا یو کانسټنټ خو دا ضروري دی. دا کانسټنټ خو فیګر پیژناس دی کې غزتی ته وښیم نه دونه نه دی، ما په د کانسټنټ باندې دی
هغه پر تیر لیکچرز کې شاید خبره کړې الیکټریک ګیټ اصلي کې permeability of free space permeability of free space دا کانسپټ دا دی permeability of free space ٹھیک نہیں